عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یو سړی رالی او ته شکایت یې وکړ چې د الله رسوله زما زړه ډېر زیات کلک دی، زړه مې ډېر سخت دی، ما ته علاج راوښایه چې دا زړه سختوالی مې لرې شي او زړه کې مې نرمي پیدا شي. د الله نبي ورته دوه اسباب وښودل، ویل د یتیم په سر باندې لاس راښکاږه او مسکین ته طعام ورکوه، د دې په وجه به ستا د زړه سختوالی لرې شي او ستا په زړه کې به نرمي پیدا شي. د زړه سختوالی د هغه بدترینه بیماري ده چې کله انسان کې پیدا شي، دی انسان به نیکو اعمالو ته شوق نه پیدا کېږي، دا بیا د ګناهونو نه پرهیز نه کوي. د زړه سختوالی د یهودو بیماري وه، هغه انسان ته الله خیرې کوي چې زړه یې سخت وي. د دې بدترینې بیمارۍ دوه علاجونه په نبوي بهترینې ډالۍ کې ذکر شو، د یتیم په سر لاس راښکل او مسکین ته طعام ورکول.